په پاکستان او په نړۍ کې په زرګونو په غوږونو کاڼه خلک د کنیکټ هیر اپ استعمالونکي او دینه ګټه پورته کوونکي دي. دغه اپ دوی ته د نورې نړۍ سره په اسانه د رابطې جوړولو موقع ورکوي. کنیکټ هیر اپ جوړونکي په خپل هم یو پاکستانی دا چې مور او پلار یې کاڼه وو. هغه لیدلی وو چې مور او پلار به د کومو مشکلاتو سره مخ وو، ځکه د ټولنې د پاره د سکولو فیصله وکړه. د اپ سره د ویډیو کال په ذریعہ باندې یو کس د یو کال سنټر سره په رابطه کې راتلی شي چرته چې د اشارو د ژبې ترجمانان موجود وي. علیشبه احمد دغه اپ استعمالونکي د 13 کالو یو طالب علم ده. وای د اپ استعمالولو نه پسې په ژوند کې ډیره بهتري راغلی. پخوا به ما خبرې نشي کولی، مدام به مې مور خور یا بل چاته ویل چې ما سره ملګری شي، خو اوس د اپ سره زه یوازې خپل کارونه او سود سودا کولی شم. د اشارو د ژبې ترجمانان هر وخت موجود وي. زه د دې ټکنالوژۍ سره ځان خودمختاره محسوسوم او د دې لپاره شکرګزاره یم. د کنیکټ هیر اپ د معلوماتو تر مخه دغه اپ په 106 ملکونو کې ډاونلوډ شوی دی او هر میاشت ورته په زرګونو ټلیفونونه راځي. په دې کې دوی زیاتۍ 90% د پاکستان، 10% د هندوستان او 20% د نورې نړۍ نه. فلحال دوی د عمومي د دفتر په وختونو کې کار کوي، خو وايي 40 غنټې کار د پاره کوششونه روان دي. So we get call from many parts of مونږ ته د پاکستان، هندوستان، بنگلاديش او امریکا نه هم فونونه راځي. دغه فونونه په بانک کې د اکاونټ خلاصولو، د ملازمت انټرویو، په هسپتال کې د مرستو او د بیړني حالاتو کې په رابطو کې د اسانتیاو لپاره وي. د WHO تر مخه په نړۍ کې 5% نه زیات خلک د اوریدو صلاحیت نه محروم دي. په پاکستان کې د کڼو د پاره یوې خیراتي ادارې میډیا ډیف انټرپریټرز مشر منصور مجید وای د کڼو خلکو د پاره حالات لږ ښه شوي دي. په پاکستان کې د کڼو خلکو په ژوند کې ډېر مشکلات دي، خو اوس زموږ د صوبې تر حد پورې لږه بهتري راغلې ده. کاڼه خلک د ګاډي لایسنس اخیستی شي، د خپل حق د پاره خبره کولی شي او حکومت مو هم خبره ته غوږ ږدي. خو په ټول ملک کې لا اوس هم د ډیرو کارونو ضرورت دی. کنیکټ هیر په 2021 جولای کې لانچ شوی وو او ترجمانان پاکستان کې استعمالیدونکي د اشارو د ژبې ماهرین دي چې دغه اپ جوړونکي وای په دې سبب د دوی اپ په جنوبي ایشیایي ټولنه او په نوره دنیا کې اوسیدونکي پاکستانیانو کې شهرت موندلې. سمینا احسن، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډي سي.